عزیزانو لوی خطرناک ټیم چې دی په زندګۍ کې هغه د ځنکدن ټیم. د ځنکدن په ټیم کې د انسان د ټولې زندګۍ د ګټې او د بیلاد وخت. که دغه وخت کې سړی د لغزش د شیطان نه محفوظ پاتې شو خو عمر له کامیاب شو، او که دغه وخت کې لغزش د شیطان کې د گیر شو نو عمر له تباه شو. که تاسو خیال وکئ مونږ خلک چې دعا کوو نو دا وایو چې یا الله زمونږ آخره خاتمه ښه. آخره خاتمه چې ده هغه دغه د ځنکدن وخت و، ځکه چې د ټولې زندګۍ دارو مدار چې دی هغه په دغه وخت باندې. علما وایي چې د ځنکدن په وخت کې سړی ډېر سخت تږی وي، او دا وخت کې دی دا وایي که دا د ټولې دنیا دریابونه زما په دې خوله کې څوک راواچوي نو زما تنده به پې دفن شي. دغه وخت کې شیطان ورته ولاړي او یو لوی کټوره لاس کې نیولې او دې سړي ته وایي چې ته وایې چې دوه خدایان دي نو دا یخې اوبه به درکړم. نو دکه دنیا کې ژوند د ایمان په کمزورتیا کې تیر کړی وي نو د هغه وخت کې وایي چې دوه نه درې دي خو دا اوبه راکړه. نو هغه کټوري کې علما لیکي چې اوبه هم نه وي د شیطان پکې متیازې کړي، هغه توی کی او ورته وایي چې عمر له مې د بیړه تباه کړه. دا انکشاف څنګه شوی؟ مولانا تھانوی رحمت الله علیه لیکلي چې یو بزرګ وفات کېده نو لوی لوی علما ورته ناست چې ناستو نو هغې شیطان ورته ولاړ دی او شیطان ورته وایي دې بزرګ ته چې یا مولانا قد نجوت، مولانا صاحب خلاص شوی رانه. اوس دا علما چې دی لګیا دي وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. خو دا سړی چې کوم مړ کېږي دی وایي چې لا 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 لا. دا علما ریان شو چې یا الله مونږ شهادت وایو او دی وایي چې لا لا. د دې خدا معنا چې زه د الله د توحید اقرار نه کوم، دا خو غرق شو. په دې کې د خدای شان او د دې سړي تبه وشلې ده او حالت یې لږ ښه شو. چې ښه شو دا علما ورته وایي چې مونږ خو دې غرق کړو، مونږ درته کلمه شهادت ویلو او تا ویلې چې لا لا. بزرګ ورته وایي چې ما تاسو ته نه وایي چې لا لا، تاسو سره جفت شیطان ولاړو. هغه راته وایي چې یا مولانا قد نجوت، مولانا خلاص شو رانه. وی ما هغه ته وایي چې لا لا دا خلاص نه یم، مخکې ډېرې مرحلې پاتې. نو عزیزانو عرض مې دا و چې هېڅ پته نه لګي د زندګۍ په انجام باندې چې زمونږ انجام به څه وي، مونږ سره به څه کېږي. آخر وخت کې به مونږ ته د ایمان دولت نصیب هم شي او که نه به شي. په دغه وخت کې که مونږ ته د ایمان دولت نصیب نه شو نو ابدالآباد دپاره هم بیړه تباه شوه، بیا به نه کېږي. که په دغه تمه یې چې د مرګ نه وروسته دا ساعتونه ماتونه در پسې چا وکړه راوکړه جوړ په دې به وبخرې شي، دا باته یې غوږ نه وباسي، په دې نه کېږي. چې د ځنکدن په وخت کې ایمان ویلې که دا ټوله دنیا در پسې څوک خیرات کړي د یو کنجه کې عمره خیرات به نه در رسي. خیرات هغه سړي پسې فایده کوي چې کم د ایمان دولت وګټلو د ځنکدن په وخت کې، او چا چې ایمان ویلو دو نو کافر د دنیا تیر شو، کافر پسې خیراتونه کول څه سود نه لري. نو عرض مې دا هو چې توبه چې ده په دې کې تلوار پکار د ژوند پته نه لګي. اوس ته زه لا ځوان یم چې زما څه خوښه ده کوم به او اخر کې به بیا توبه وباسم. که قدرت داسې مرګ تا ته راولي چې اکسیډنټ وکړي، لاره یې موټر کې روان او یو غړپ شي، غړپ سره در نه ساوتي د توبې توفیق درته نصیب نشي، یا دې هارټ فیل شي روانې په لاره وړه دې ودرېږي، توبې ته چې برابرېږي بیا دې خپې اګرې ته شي. تاسو خیال راکړئ. نو د دې وجه نه چونکې د ژوند او د ساه وتو پته نه لګي نو توبه کې چې دی تلوار پکار ده. الله دې توفیق مونږ او تاسو ټولو ته راکړي. ایمان ګوره دا یاد لرئ، یقین او تصدیق ما جاء به النبي ته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شی د الله نه راوړی دی په هغې یقین کول دې ته ایمان وایي.
دغه یقین کړه ځن کدن په وخت کې چا پیلو دو نو عمر له تباش او کدا یقین د ځن کدن په وخت کې وګټلو نو عمر له بیا پار. نو عزیزانو عرض مې داو چا یو سړي تصویر چا وستو هغه ولی به باسي ویلي دا ځان سره یادګار کړم. هغه ورته جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. چا پڑھ کې چې چا تصوري هغه ته د تصویر ضرورت نشته. کوم سړی چې د یار په زلف تړلې الته د زنجیر حاجت نشته. د یار تصویر مې د زړه په شیشه کې دی او چې سر ټیټ کوي ګورمانه تصویر ضرورت نشته. نو عرض مې دا عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دا به یادې دا درد زړه کې پیدا کوي. حدیث به یادې پکار دی یو مسلمان خبره پیښه شي دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث بیان د حدیث الفاظ بیان نو علاوه د مرګ په وخت کې د ایمان دولت درته نصیب کی. ځکه چې د ایمان دولت خو د خدای او د رسول سره خدای او رسول سره د رابطه او تعلق خو ایمان دولت به نصیب شي. خدای او رسول سره د رابطه او تعلق نو د خدای او رسول کلام د ډال کړو د دنیا د اصول د پاره دنیا دې په ګټله خلق ته به غوړې زیړې خبرې کولې او دنیا به په راټولوله. قران او حدیث چې ده هغه د دکانداري اسباب جوړ کړیو دنیا دې په راټولوله د رابطه او تعلق دې ور سره نو. یعنی کې شان ورشاه کشمیری رحمت الله علیه طالبانو ته تاسو کو چې صاحب تا هو ټول عمر درس او تدریس کې تیر کو کم شي پکې زیات خوند درکړي. شاه صاحب ورته په خدای مې دې قسمی چې طالب ته سبق وایم او عبارت راته وایي حدثنا فلان قال حدثنا فلان 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 قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا قال رسول الله طالب وایي نه زمانه ډبوټز قال رسول الله باندې خوان شان ورشاه کشمیری وی والله العظیم کما په زندګۍ کې په بل شي کې لیدل چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو زما عزیزانو موږ منځونه هم کوو او د سنم کوو کوشش کوو ښه کارونه هم کوو دې لپاره چې کوم یو درد دی په زړه کې درد هغه درد زمونږ په اړه کې نشته او هغه درد چې په زړه کې نه نو بیا هم کار نه جوړیږي. په کار دی چې درد زمونږ کې پیدا شي او الله دې وکړي چې پیدا شي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې قبر کې د الله او د رسول متعلق صحیح سوال جواب وکړي نو دا قبر روضه من ریاض الجنه د جنت د باغچونه یو باغچه په جوړه شي. څنګه باغچه جوړه شي؟ عیسی علیہ السلام یو مړی راژوندی ورته وی زما د قوم ته وایه تا باندې لاندې سال تیر شوی. هغه صاحب نور خبر نه یم او چې مړ شوم خاخ کړم او خلق رانه لاړ څه کسان راله لاس سره ملاو که نور راله بیا نور راله چاوي زستا منځما چاوي زستا روجای ما چاوي دغه طرف ته چټول رانه پکړکای وته ماره کې خیالو کو چې ته आवाज دلته څه کته ور پسې ځه وې پاخي طرف ته کړکای زمو واتم چې ګورم یو بهترین باغ دی ولی پکې بیګي زدا ولی په غاړه کې نه استم او 10 می کولو چې مانځه وخت دی. حدیث کې راځي چې سړی مړ شي او په قبر کې خاخ کې هر ټیم چې خو په د باندې د قبر وخت دی زیړې مازیګری یو جنای رااله ما ته وی چې دلته منځونه نشتا بس دنیا کې چې سکړیا دي کړی دی او دلته مانځه و ما هغه له داسې چیلا ورکړه چې منځ نه څنګه منی کې و دا هغه غاړه کې هار هغه وشلې ورته وی چې اوس خو دی والله کپریدم چې دا هار دي ټیکړې نه و دم تار یو سره غیونی او یو ماونی عمل غلرم پکې پیرلې او خبرم کولې اپ هار لا پیرلې شو نو چې تا आवाज وکړو او ضرورت. عیسی علیہ السلام فرمایل قوم ته چې د دې مړي سلور زره کال وشو نو په سلور زره کال کې د خوشاله وخت په داسې تیرو لکه چې یو ګټه دنیا کې وګورئ د خوشاله وخت باندې سړی پویم نشي او چې غم پیراشي اړکه وي چې تا خوشاله لا کلاوي نو قبر به داسې زیش الله دې توفیق راکړي چې زمونږه قبرونه هم داسې شي. نو عزیزانو د توبې وخت کلاو دی دروازه یې لري ده تاسو وایي د توبې دروازه توبې څخه کوټه نه ده چې دروازه یې بنديږي او کلاوي. قیامت په قریب کې به نور د دې ځای نه راخیږي دې طرف نه چې قیامت شي نو بیا به نور د دې طرف نه راخیږي او دې طرف نه چې په کومه ورځ نور راوخته بیا به څوک چې څنګه دې دغه سی په پاتې شي بیا به توبه نه کوي. دا د توبې د بندېدو وخت به چې نور دې خو نه راوخته هر سړی به ځای په ځای پاتې شي نه به توبه قبليږي او نه به ایمان قبليږي.